بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو وطنوالو د وطن نه بهر ننګیالو توریالو مسافرونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مینوالو زم تاسو قربا شاجی ګل سباون مینوالو پرسدو تراغلیو چې جناب دوست محمد پانی صاحب د دوی نوم دی او دوی د دوه کتابونو خالق دی چې د دوی د لومبي شعري مجموعي نوم دی کلام پانی او د دویم کتاب نوم دی خپل خیال. نو مینوالو څنګه چې د دوی د کتابونو نومونه خپل دي خپل خیال، نو حقیقت کې دغه شانتي د دوی خیال فکر او سوچ هم خپل لري او شخصیت هم خپل لري. الله دې په عمر کې برکت واچي او په صحت کې سردار مسلمان. نو د جناب دوست محمد پانی صاحب نه د دوی کلام اورو په ترنم کې ان شاء الله تاسو به خوشي او تاسو به خوندونه واخلئ. ګرانو مینوالو او په سکرین باندې کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دې وخت کې ما سره بیا یو ځلې زما ګران قدرمن ملګری دوست او میلمه چې هغه پیرسدو ته یو ځل بیا تشریف راوړی دی ډاکټر شاجی ګل سباون صاحب چې هغې د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره او د هغې د ترقۍ دپاره هلې ځلې کوي او خپل وخت یې ورته ویستلی دی. الله دې وکړي چې دوی د ارمان د په ژوند باندې پوره شي. ګرانو مینوالو د ټول نړومبې وایي خدر ته زما د ژوندانه قصه معلومه ده، خدر ته زما د ژوندانه قصه معلومه ده، بس خو ابتدا او انتها مې ستا د نومه ده. نو زه د ټول نړومبې رسول الله مبارک ته د مینې او د عقیدت پیرزونې وړاندې کومه. وایي چې په ښکلو کې چې ښکلی دی نو ښکلی محمد دی، په ښکلو کې چې ښکلی دی نو ښکلی محمد دی، تمامو انبیاو کې سپېڅلی محمد دی. موسی په کوهي تور کې د الله سره راس کړی، په شپه کې د معراج الله بللی محمد دی. الله ور باندې خپل تل درود سلام وایي نو ځکه دوست محمد فانی ستایلی محمد دی. دې نه پس دوی څه زموږ یو پروګرام مخکې شوی و په هغې کې مونږ یو کلام وړاندې کړی و چې په کتابو قلارومه زړګې. نن بیا هم د هغه پروګرام د زنځیر یو بله کړی دا پروګرام پرله پسې شو. طالب علم ته په دې خپل کلام کې یو غږ ورکوو چې ته کتاب ته نه ګورې او په دې کې ما د سوات د یو شاعر چې هغه په هره طریقه لیکلي و جوی پکې راوستې وه، زما د کلام کې هم جو راغلی ده. هغه چې په کوم انداز ویلي و هغه ډېر ښکلی انداز و، د هغه غزل و غالبا، خو ما د هغه په ځمکه باندې لکه دې ته به تضمین ویم چې په هغې ځمکه ما لږ لیکل کړي دي. کوشش کوم د شاجی ګل صاحب او د مومن شاه دل صاحب د زړه چې کوم دغه دی چې په ترنم کې ووایه نو ترنم کې کوشش کوو چې ووایو. ته کتاب ته نه ګورې، ته کتاب ته نه ګورې وی خاد جوز خادنو کار ته دی ملا شپه ورځې کږه د جوز خادنو لاس کې دی کتاب دلو فرید درسا خنخ کاری ستا چې د لوپرو ستا چې د لوپرو یارانا د جوز خادنو کار ته دی ملا شپه ورځې کږه د جوز خادنو او تا په دې کردار د خپل ژوندون مرام ته نه رسې. زه وایم ښه نه ده، زه وایم ښه نه ده، ته وې ښه د جوز خادنو کار ته دی ملا شپه ورځې کږه د جوز خادنو شپې که دې شوګیر کړي نو بزر منزل ته ورسې. تا هسې بایللې، تا هسې بایللې حوصله د جوز خادنو کار ته دی ملا شپه ورځې کږه د جوز خادنو. ما ته خو د سکول جامو کې ښکلې او ښایسته ښکاري، ستا خوښه لدې ستا خوښه لدې بله جامه د جوز خادنو
کار ته دې ملا شپه ورځې کږه د جوزخه ده نو تا ته د قوم سترګې دي بچي ښه پوهېږي تا ستا سر کې هوا بلا چرچا د جوزخه ده نو کار ته دې ملا شپه ورځې کږه د جوزخه ده نو ته وایې امتحان کې تش نقلونه دي کوم به یې ستا په خوله کې دغه وظیفه د جوزخه ده نو کار ته دې ملا شپه ورځې کږه د جوزخه ده نو او زه ویمه زمری شه او کارونه د زمرو کوم زویما زمری شه او کارونه د زمرو کوم ستا چې د ګیدړ غوندې جوسه د جوزخه ده نو کار ته دې ملا شپه ورځې کږه د جوزخه ده نو او وایي هوښیاران علم تعلیم په شوګیرو کې دی ته وې دا خو هسې یو قصه د جوزخه ده نو کار ته دې ملا شپه ورځې کږه د جوزخه ده نو او ستا سره کتاب نشته کافي نشته دا څه کوي یا بې خونده ستا دغه بستا د جوزخه ده نو کار ته دې ملا شپه ورځې کږه د جوزخه ده نو او یم دوست محمد فانی بچی ستا استاد امام او یم دوست محمد فانی بچی ستا استاد امام ستا سزا ما دغه یو رشته د جوزخه ده نو کار ته دې ملا شپه ورځې کږه د جوزخه ده نو دوست محمد پانی صاحب مینوالو څنګه چې تاسو د دوست محمد پانی صاحب نه په غزل کې ډېر ښکلی میسیجو فریدونکي واورېدو چې ستا د کتاب سره مینه نشته مینوالو خاص کر سټوډنټس کشرانو ته زما دا ریکوست دی خواست دی چې سټوډنټس ته د وخت نه پیدا واخلي ځکه چې رحمان بابا وایي تیر سات په مثال مړی د الله حد دی مړي چا دي ژوندي کړي په جړه نو هغه انساني خو چې روح ته لاړ شي نو بیا ورته موږ مړی وایو بیا ورته څوک انسان هم نه وایي مړی ولمبوي او د مړي د جنازې ناوخته دی مړی دا دغه شانتې وخت مري وخت چې یو ځل مړ شي هغه دوباره ژوند ته نه راځي لکه پرون ورځ تلې ده هغه زموږ ژوند ته بیا نه راځي په نوم به راځي خو زموږ د ژوند نه کټ شوه نو مهرباني وکئ چې د وخت قدر وکئ د مشرانو قدر وکئ د مور و پلار قدر وکئ نو مینوالو دا به ستاسو هم ښکلی ستاسو د ژوند به ښکلی د معاشرې به ښکلی او زمونږ د ټولو ژوند به په خلوص مینه اخلاص باندې تېرېږي او ډېره رنګ به راوړي ډېره مزه به کوي نو زه د جناب دوست محمد پانی صاحب ډېر شکر گزار یم چې دوی موږ له د خپل قیمتي وخت نه وخت ویستو او زموږ سره پروګرام کې شریک شول نو مینوالو زه د فانی صاحب او د خپل د طرف نه خو د دې نه مخکې یو خاص کوم چې زمونږ یوټیوب چینل ستاسو دپاره دی دا سبسکرایب کړئ رڼا سباون ټي وي او د دې ویډیوز د خپل ملګرو سره شیر کړئ نو مینوالو په اخره کې زمونږ یو ځل بیا سلامونه قبول کړئ د فانی صاحب او د شاجي ګل سباون د طرف نه وطنوالو ته او د وطن نه بهر ننګیالو توریالو مسافرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ